امریکا چیرته چې جماعتونه لږ دي ځکه دلته مسلمانان لږ دي، دلته هر مایل نه پس جماعت نشته دی او څونه چې دي پای کې بیا په جګ اواز اذان نه کېږي، د حکومت طرف نه ورته اجازه نشته. نو بیا چې کله روژه شي موږ مسلمانان څنګه روژه ماتې کوو او د اذان وخت څنګه ټاکو، څه داسې دلته زموږ ښار کې د مسجد لخوا دغه تقسیم اوقات اعلان شي، هغوی آنلاین واچوي، نو بیا موږ کورونو کې ډاونلوډ پرنټ یې کړو، نو په دې والې ولګو، بیا هر وخت ورته ګورو. په دې کې که اوس وګورئ اول خو دا د همدې کال دی 2024 دی، 2024 کال لیکلی دی. او بیا دلته که وګورئ زموږ د ښار نوم دی آسټین، زموږ د ښار نوم دی، نو زموږ د ښار تقسیم اوقات دی او نن اول رمضان دی. په دې ټایم به نن روژه ماتوو. نو داسې په امریکا کې مونږ روژه داسې ماتوو چې کله د اذان وخت شي نو مونږ په موبایلونو کې اذان ولګوو، لګیا شو روژه ماتې شروع کړو. همداسې هر کاله سیستم دا رقم روان دی، نه زموږ یوازې زموږ بلکې په امریکا کې چې څونه مسلمانان دي هغوی روژه په دې تقسیم اوقات باندې ماتوي.